افغانستان حکومت او د نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک تهدید په وړاندې باندې ده. بې شکه دا تهدید هر وخت ارزول کیږي او تر ارزونې وروسته مشترک تصمیم نیول کیږي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول باندې وتل به بیا هم د طالبانو پورې اړه ولري. که طالبان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او شدت د جګړې راکم نشي او په افغانستان کې سوله تضمین نشي، فکر نه کوم متحده ایالات د دومره لوی خطر ومني او افغانستان د بیا د ترهګرو رحم ته پرېږدي. شرعاً او اسلاماً طالبان دې ته متعهد دي چې د موافقتنامې ټول احکام به عملي کوي او هر کله چې د موافقتنامې احکام عملي شي بیا د امریکایانو په وتلو کې په خپل وخت او میعاد هیڅ ستونزه نشته.